السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو تاسو ته په پښتو نالج فیکټری چینل کې هرکلی وایم. وګو کتونکو یوې ښځې بیا په خپلې خواښې د غلا الزام لګاوه او خاوند ورته بیا ویل چې په خپل حد کې اوسه. خو ښځه وه چې چپ کېده نه او په چغو یې ویل چې ما والی هم په دې میز ایښې وي او ستا او زما نه علاوه دې کمرې ته څوک هم نه دي راغلي. که ته منې او که نه دا والی هم ستا مور اوچتې کړي دي. خبره چې کله د خاوند د برداشت نه ووته نو هغه د خپلې ښځې نه یو زوروره څپېړه وویسته. د دوی د واده ایله 3 میاشتې شوې وې. ښځې دغه څپېړه برداشت نه کړی شوه او پلار کره روانه شوه. خو په تلو کې د خاوند نه یو تپوس وکړو چې ستا په د خپلې مور دا دومره ادبار ولې دی؟ د خاوند جواب چې د دروازې نه شاته ولاړې مور واورېدو نو په ژړا شو. خاوند ښځې ته ووی چې کله زه ورکوټی وم نو پلار مې وفات شو او مور به مې د خلکو کره لوښي او کپړې وینځلې او په مشکله به یې د یو وخت ډوډۍ ګټله. مور به ماله ډوډۍ راکړه او خالی شکور به یې په کپړه پټ کړو او وی به چې زه لا وږې نه یم زه به وروسته خورم. ما به هم همیشه نیمه ډوډۍ وخوړه او وی به مې زه موړ شوم نوره نه خورم. زما مور زما نه پاتې غنیمه ډوډۍ خوړلې او زه یې لوی کړی یم. نن ماله الله ډېر څه راکړي خو زه هغه وخت څنګه هېرولی شم چې زما مور د عمر په هغه حصه کې خپل خواهشونه مړه کړي. نو زه دا اوس څنګه ومنم چې د عمر په دې حصه کې زما مور ستا د والو وږې شوه. ستا خو ما سره ایله 3 میاشتې وشوې او زه خپله مور د تېرو 15 کالو نه پېژنم. چې مور یې د زوی دا خبرې واورېدې نو بې اختیاره په ژړا شوه. هغه نه پوهېده چې دا زوی د هغې د نیمې ډوډۍ قرض ختموي او که نه هغه د زوی د نیمې ډوډۍ قرض. زما خوږو وروڼو خویندو د مور پلار احترام په مونږ فرض دی، ځکه که دا مور پلار یو ځل د دنیا نه لاړل نو بیا نه میلاوي. او هم په دې خبره د زما رونداریانې هم ځان پوهه کړي چې هغې کوم کور ته ودیږي نو په هغې کور کې د هغوی د خاوند هم یوه مور ده. هغه ستاسو هم مور ده نو ځکه د هغې هم احترام کوئ. ګرانو قدرمندو کتونکو امید کوم چې د نن دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او ملګرو سره به یې هم شیر کوئ. که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ او د غنټۍ په نښه کلیک کړئ چې د نوې ویډیو نه په وخت خبرېږئ. د خپل ځان او چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. سلمان شاه له ورکوي اجازت. د الله په امان.